د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت وروستي 48 ساعتونه د دغه نظام په وروستیو 2 ورځو کې په کابل او ولسمشرۍ ماڼۍ کې څه تیر سول. د اګست 14مه د سهار 6 بجې په پلازمینه کابل کې عادي ژوند روان دی، خو طالبان کابل ته په نږدې کېدو دي. له دې سره د بیلابیلو هیوادونو د سفارتونو تړل کېدو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو راپورټونو هم خلک اندېښمن کړي دي. خو له دې سره سره ناټو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام خبره کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان وضعیت له کنټروله وتونکی دی او د امریکا د دفاع وزارت کابل خوندي بللی، خو د طالبانو پر ډراماتیک پرمختګ یې اندېښنه ښودلې ده. د جګړې له ډګره راپورټونه وایي چې د افغانستان د نیمایي ولایتونو مرکزونو باندې اوس د طالبانو ولکه ده. د روزګان، ترینکوټ، د غور، فیروزکو او د لوګر ځینې سیمې تازه طالبانو نیولي او په شمالي ولایت بلخ کې بیا سخته جګړه روانه ده. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې پر ولسمشرۍ ماڼۍ لا هم د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ رپیږي، خو اوازې دي چې ولسمشر محمد اشرف غني استعفا کوي او ولسمشرۍ ماڼۍ پرېږدي. د یوه سلاکار وحید عمر د یاداشت له مخې نن د ولسمشر په اجنډا کې 3 مهم کارونه دي. یو دا چې ولس ته نوی پیغام ثبت کړي. د پرونی پیغام د نه خپرېدو پریکړه شوې ده. هغه د طالبانو پر ضد د مقاومت په اړه وو او پرون یې د دفاع وزارت له چارسنبالي وزیر بسم الله محمدي سره په بلایسار کې ثبت کړی وو. دویم کار له شمالي ولایتونو کابل ته د راکاډه شوو کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره په یوه جلسه کې ګډون دی او دریم له ځینو سیاسي مشرانو سره په ارګ کې کتنه ده. د اګست 14مه غرمه مهال سیاسي بېثباتي او د جګړې زور د ډالرو پر وړاندې افغانۍ راغورځولې ده. پر بانکونو او په ښار کې د خوراکي توکو او غلې پر پلورنځیو ګڼه ګوڼه ډیره سوې ده. خلک وایي که جګړه تر کابل رسیږي باید کورنۍ یې پوره خواړه ولري، خو د هر څه بیې ختلې دي او په بانکونو کې پیسې پر خلاصېدو دي. په کابل کې د امریکا له سفارت نه لوګي خېږي، وایي ځینې محرم اسناد یې سوځولي دي. کارکوونکي د سفارت د تخلیې لپاره چمتووالی نیسي. د ماپښین 1 بجه او 15 دقیقې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو پر ضد د جګړې سمبالونکي عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور وایي چې طالبان یې ځپلي دي او د پخوا په څیر به یې ماتوي. د ماپښین 1 بجه او 10 دقیقې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون ولس ته د ولسمشر محمد اشرف غني وینا خپروي چې تر ډیره خلکو ته په ډاډګیرنه ورټوله ده. زموږ ګران هیواد افغانستان پر موږ د تپل شوي جګړې له کبله د بېثباتۍ د جدي خطر سره مخ دی. زه د ټول افغانستان په وضعیت خبر یم. د پاسپورت ریاست او ځینو نورو دولتي ادارو ته د خلکو اوږدې لیکې جوړې دي. پر بانکونو او ATM ماشینونو د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته سوې ده. د ورځې 3 بجې او 10 دقیقې تر عبدالرب رسول سیاف پرته د عبدالله حامد کرزي او یونس قانوني په ګډون بیلابیل سیاسي مشران او چارواکي چهارچنار ماڼۍ ته رسیدلي دي. د ځینو ګډونوالو په خبره څېرې یې زړېدلې وې. د ولسمشر غني د یو سلاکار وحید عمر د یاداشت له مخې تر پرونه چې ځینو د مقاومت خبره کول نن یې یو هم نه کوي، خو یو هم ولسمشر ته په زغر د نه وایي چې واک پرېږدي، مګر تر غوږو یې ورتېروي چې د قربانۍ وخت دی او د وینې بهېدنې مخه باید ونیول سي. پرېکړه کېږي چې یو باصلاحیته پلاوی جوړ او سبا قطر ته لاړ سي چې له طالبانو سره د روغې جوړې وروستۍ هڅه وکړي. د غونډې تر پای ته رسیدو مخکې یونس قانوني ولسمشر ته وایي چې دی او ځین نور سیاسي مشران پاکستاني چارواکو سبا اسلام آباد ته ورغوښتي دي. ولسمشر ورغبرګوي چې دا پاکستان ته د تګ وخت نه دی. د ورځې 4 بجې او 10 دقیقې
تر غونډې وروسته ځینې سیاسي مشران سره وایي چې ولسمشر ته باید په زغرده د واک د پرېښودلو ویلي وای او بیرته هڅه کوي چې له ولسمشر سره وویني، خو ولسمشر له ښاغلي محیب او فضلي سره په یوه غونډه کې بوخت دی او له دوی سره نه ویني. او دلته یونس قانوني د ولسمشر غبرګون قهرولی واحد عمر ته وایي چې د ولسمشرۍ لحاظ یې وکړ که نه پاکستان ته د تګ لپاره د هغه اجازې ته اړتیا نه لري. د مازدیګر 6 بجې او 10 دقیقې ولسمشر له خپلو نړیوالو همکارانو سره د وروستۍ ناستې کوربه دی. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ویزلی سره ناست دی. دا غونډه د ښاغلي غني د ورځې په کاري اجنډا کې نه وه، خو ناڅاپه پکې اضافه شوې ده. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب، د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلي او لوی درسیز هیبت الله علیزی هم ورسره دي. د ارګ پر ټویټر پاڼه په دې اړه لیکل شوي نړیوالو همکارانو ولسمشر ته د همکارۍ د دوام او د طالبانو پر ضد د ګډې مبارزې ډاډ ورکړی دی. د ماښام 7 بجې او 9 دقیقې د ولسمشرۍ پر ټویټر پاڼې باندې یو بل خبر خپور شوی دی چې د ولسمشر د حکم پر بنسټ ډګر جنرال سید سمیع سادات د کابل د امنیت عمومي مسؤل وټاکل شو. دی د هلمند له خونړۍ جګړې راستون شوی دی. د ماخوستن 9 بجې او 20 دقیقې ارګ د ښاغلي غني هغه عکسونه خپاره کړي چې پرون له دفاع وزیر بسم الله محمدي سره د کابل په بالاحصار کې یې اخیستی دي، خو هغه پیغام ورسره نسته چې ولسمشر د طالبانو پر ضد د مقاومت په اړه هلته ثبت کړي وو. تر دې دمه طالبانو ویلي چې د کونړ، پکتیا او پکتیکا مرکزونه نیولي دي. لوګر کې هوایي بریدونه شوي او فاریاب کې چارواکي وایي چې طالبان یې پر شا کړي دي. پر بلخ له 4 خواو سخته جګړه روانه ده. هلته د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه په یوه خبرپاڼه کې په دوحه کې طالب استازو ته خبرداری ورکړي که په کابل کې د امریکایانو ژوند له خطر سره مخ شي او یا د امریکا سفارت له تخلیې مخکې کابل ته ننوځي نو له چټک غبرګون سره به مخ شي. جو بایدن همداراز ویلي د خپلو ځواکونو او ملاتړو د خوندي را ایستنې لپاره یې امر کړی چې شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان افغانستان ته ولېږي او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ته یې دنده سپارلې چې له ولسمشر غني او نورو افغان مشرانو سره د افغانستان کشالې ته د یوې سیاسي حل لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه بله خبرپاڼه کې ویلي چې انتوني بلینکن له ولسمشر غني او ښاغلي عبدالله سره په جلا جلا ډول ټلیفوني خبرې کړې دي او د ملاتړ ټټر یې ورته وهلی دی. د شپې 11 بجې او 40 دقیقې د طالبانو پر ضد په بلخ کې مقاومت کوونکي عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم ماته خوړلې. ښاغلي نور د هر څه په یوې دسیسې پورې تړلي بللي او پر خپله فیسبوک پاڼه یې په دې اړه لیکلي چې هر څه طالبانو ته تسلیم کړل سول او په خبره یې پلان دا و چې دی او مارشال دوستم هم په لومه کې ښکیل سي، خو خوندي ځای ته رسیدلي دي. راپورټونه وایي دواړه ازبکستان ته اوښتي دي. پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې لاس پر لاس کېږي چې ګڼ شمېر موټرونه په شپه کې د ازبکستان د پولې پر لور روان او پر حیرتان پل باندې بند پاته دي. د اگست 15 د سهار 7 بجې او 10 دقیقې د کابل ښار آرام ښکاري، خو په خلکو کې ویره خوره ده او کم شمیر دولتي مامورین خپلو دفترونو ته روان دي. نن تر پرون هم بانکونو او ATM ماشینونو ته اوږده کتارونه ولاړ دي، خو اوس تر ډیره ډالر نه بلکې یوازې په یوه کمه اندازه افغانۍ ورکول کیږي. د لغمان مرکز مهترلام، د فاریاب میمنه او د ننګرهار جلال آباد هم طالبانو نیولي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل پر ټویټر پاڼه یو عکس خپور کړی دی چې په خپل دفتر کې له یو شمېر طالبانو سره ناست دي او لیکلي دي چې په سوله ییز ډول د مرکز او ولسوالیو واک طالبانو ته سپارل شوی دی. د سهار 9 بجې
اوس د څرخي پله زندان هم طالبانو نیولی دی او دروازې د زرګونو بندیانو پر مخ پرانیستل سوي دي. د پژواک اژانس په خپره سوي ویډیو کې ښکاري چې ډله ډله بندیان خپلې بسترې او توکي په شا روان دي. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې ولسمشر د حرمسرای په انګړ کې ناست او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په خبرو بوخت دی. امنیتي چارواکو ته یې سپارښتنه داده چې وضعیت باید نورمال وښودل سي تر څو د خلکو اندېښنه ډیره نسي. وحید عمر چې په دې اړه یاداشت لیکلی وایي ولسمشر د خپل دفتر رئیس متین بیگ او د چارو ادارې مشر ښاغلي فضلي ته سپارښتنه کوي چې په ډوله دښته کې د بېځای سوو پنډغالي ته د ورتګ زمینه برابره کړي، خو هغه دواړه ورته وایي چې د کابل وضعیت اوس هلته د تلو نه دی. وروسته پریکړه کیږي چې د کابل او په ټوله کې د افغانستان د وضعیت په اړه ماپښین 2 بجې د کابینې ناسته کیږي او لومړی مرستیال امرالله صالح هم باید خبر سي، خو هغه ولسمشر ته له څه ویلو پرته له خپل دفتر وتلی او یو نامعلوم ځای ته تللی دی. د سهار 10 بجې طالب ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان تر ټولو لوی او مهم زندان بګرام یې هم نیولی او ټول بندیان خوشي سوي دي، خو بي بي سي ته ځینو بندیان وویل چې نن سهار امریکایي الوتکو پر بګرام بمبار وکړ چې شاوخوا 100 زندانیان پکښې ووژل سول او دوی ته وویل سول چې د بل برید خطر سته نو صبر دې وکړي. وروسته پر مړو راتیر او کورونو ته ولاړل. د سهار 10 بجې او 11 دقیقې طالبانو خبرپاڼه خپره کړې چې له خپلو وسلوالو یې غوښتي کابل ته دې په زور نه ننوځي او تر هغه وخته پورې دې صبر وکړي چې له مقابل لوري سره تر خبرو وروسته په سولیز ډول د واک د سیاسي لیږد بهیر ډاډمن سوی نه وي. د سهار 11 بجې او 19 دقیقې مخکنی ولسمشر حمید کرزی او د سولې عالی شورا مشر عبدالله سره لیدلی دي. دوی غواړي له ولسمشر غني سره په پرونی غونډه کې د سوي هوکړې پر بنسټ دوحې ته له طالبانو سره د خبرو لپاره باصلاحیته پلاوي ولیږي. د غرمې 12 بجې پر سړکونو او کوڅو د پلو خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده. زرګونه موټران پر سړکونو په بیروبار کې بند پاته دي. هر څوک هڅه کوي چې ځانونه خپل منزل او کورونو ته ورسوي. د غرمې 12 بجې او 11 دقیقې ولسمشرۍ ماڼۍ پر خپل ټویټر پاڼه کابل میشتو ته بیا د ډاډ لپاره لیکلي چې په ښار کې پراګنده ډزې سوي دي، خو پر کابل برید نه دی سوی او دوی دې ډاډه اوسي چې وضعیت کنټرول دی. د کابل میشتو ترمنځ ویره پر ډیرېدو ده. هټۍ او مارکیټونه په بندېدو دي او ښوونځي او ادارې رخصت سوي دي. د ولسمشر د دفتر مشر متین بیگ هم پر خپل ټویټر پاڼه خلکو ته ولیکل چې وارخطا کیږي د نه او ستونزه نسته. خو وروسته د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وویل چې وضعیت پر خرابېدو او یوه پټه امنیتي غونډه راوبلل سوه. د غرمې 12 بجې او 20 دقیقې د یونس قانوني، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، لطیف پیدرام، میر رحمان رحمانی، باتور دوستم او د عطا محمد نور زوی خالد نور په ګډون شاوخوا 10 تنه چې غواړي د ولسمشر غني له مخالفت سره اسلام آباد ته ولاړ سي په کابل هوایي ډګر کې بند پاته دي. پروازونه ځنډېدلي دي. د پارلمان ځینې غړي هم هوایي میدان ته رسېدلي دي چې له دغه ډګره د ترکیش ایرلاین او کام ایر وروستیو الوتنو ته ځانونه ورسوي. وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت ولیکل چې یاد سیاسي مشران اسلام آباد ته رسېدلي دي. د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې د وحید عمر د یاداشت له مخې د هغه شیبې دي چې ولسمشر غني ته نور د حکومت اداري او امنیتي دستګاه په نوم څه نه دي ورپاته او دولت پاشل سوی دی. دی وایي هڅه کیږي چې ولسمشر له دفاع وزیر بسم الله محمدي سره خبرې وکړي، خو د هغه درک نسته. بیا د کورنیو چارو وزیر عبدالستار میرزکوال او د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج سره پر ټلیفون غږیږي او د کابل د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې ورته کوي.
د ماپښین 2 بجې او 9:40 دقیقې په ښار کې اوازه ده چې ولسمشر غني له هیواده وتلی دی، خو هغه لا د ارګ په ګلخانې ماڼۍ کې پر څوکۍ د شاه غازي امان الله خان میز ته د ملي بیرغ ترڅنګ ناست دی او تر شا یې د احمد شاه بابا پر سر د تاج ایښودلو مراسمو تابلو ښکاري. د امان الله خان د نیمګړي فصل د بشپړونکي نارې وهونکی محمد اشرف غني همدلته د ولسمشر په توګه خپل وروستی ویډیویي پیغام ثبتوي. خواهش مریض که نمرای تلفن برای شکایت ها یا برای اطلاعیهی هم در وزارت محترم داخله هم در وزارت محترم دفاع و هم خواستن در امنیت ملی ایجاد شوند. د ماپښین 2 بجې او 10 دقیقې د ولسمشر د کور مخته د تورو ششو سپین لکسس موټر ولاړ دی. شاوخوا نیم ساعت په تمه و چې ملي دفاع وزارت ته ولاړ سي، خو څو شېبې مخکې د دفاع وزیر بسم الله محمدي پر ټلیفون ولسمشر ته یو مهم خبر ورکړ. دا د نظام د سقوط خبر و. وروسته ښاغلی محیب او د ولسمشر د ځانګړي ګارد کومندان ښاغلی کوچی ولسمشر ته ورغلل چې پی پی اس هم سقوط کړي. ولسمشر خوست د تګ لپاره د چمتووالي خبره ورته وکړه، خو هغه ورته وویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي دي. ښاغلي غني وروسته له بي بي سي سره خبرو کې وویل چې شاوخوا کسانو یې د دفاع توان بایللی و. په موټر کې کښېنست خو نه پوهېده چې چیرې ځي. وروسته ورته څرګنده سوه چې وطن پرېږدي. ولسمشر تر چورلکې راورسېدی. ښاغلی محیب او د پی پی اس کومندان هم پکښې سپریږي. 2 چورلکې د کابل شمال لور ته الوزي. حمدالله محیب وایي د ولسمشر خوندي او په پټه ایستلو نه پرته بله چاره نه وه ورته پاته. د مازدیګر 4 بجې د کابل امنیتي حوزې تر ډیره تشې سوي دي. د کابل له ځینو سیمو د ډزو او وسلوالو غلاو رپوټونه ورکول کیږي. په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه سوي او ځینې واټونه بیخي تش سوي دي. د مازدیګر 5 بجې مخکنی ولسمشر حمید کرزی پر فیسبوک پاڼه خلکو ته ډاډ ورکوي. د همدې لپاره یو ویډیویي پیغام خپور کړ او وایي له طالبانو سره په اړیکه کې دی چې د واک لیږد ته یوه سولیزه لاره ولټول سي. شهریان عزیز کابل عزم دارم که من و فامیلم دخترکان و اولادایم همینجا به همراه شما هستیم و آرزو داریم که مسائل کشور ما و پایتخت ما به خیر و فلاح و از طریق صلح و مذاکرات صلح حل شود. از نیروهای امنیتی و از نیروهای تحریک اسلامی طالبان میخواهیم که در هر جایی که هستند امنیت جان و مال مردم نگاه کنند. د مازدیګر 15 بجې او 10 دقیقې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو ته به هیڅ کله تسلیم نسی او نه به هم تر یوه چتر لاندې کار ورسره وکړي. معلومه نه ده چې دی به په دې 2 ورځو کې چیرې و او اوس چیرې دی، خو ویل کیږي پنجشیر ته تللی دی. د مازدیګر 6 بجې او 15 دقیقې په داسې حال کې چې طالبان د پلازمینې په بیلابیلو برخو کې په موټرونو او موټرسایکلونو په ګزمو لیدل سوي او له بیلابیلو سیمو د وسلوالو غلاو او ډزو رپوټونه هم ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو چارسنبالي وزیر عبدالستار میرزکوال پر خپل فیسبوک پاڼه راښکاره سو. دی وایي د ښار د امنیت د کنټرول او د غلو غدوی د مخنیوي لپاره په کابل ښار کې د شپې له 9 بجو وروسته ګرځبندیز اعلانوي. درنو مشرانو دې په خاطر چې موږ د ښار نظم ساتلی وي، د خلکو د مال سار او عزت ساتنه مو کړې وي. د 9 بجو نه د نن شپه تصمیم د وزارت داخله دا ده چې نن د 9 بجو نه وروسته شبګردي یا د شپې ګرځېدل ممنوع دي. د مازدیګر 6 بجې او 19 دقیقې د ملي مصالحې علی شورا مشر عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه باندې پیغام لري. وایي ولسمشر له هیواده وتلی دی. جمهور پیشین افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در توی حالت قرار داد. خداوند امراش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خدا خواه کرده. بازم صبر و حوصله‌مندی براتان استدعا دارم، توفیق براتان استدعا دارم. د مازدیګر 6 بجې او 6 دقیقې
طالبانو تازه اعلامیه خپره کړه چې کابل ته د ننوتلو پریکړه کړې ده. ویلي دي چې ادارې تشي او امنیتي کسانو دندې پریښي دي. نو دوی په ښار کې د چور او تالان او خلکو ته د احتمالي ضرر د رسیدو د مخنیوي په موخه خپلو کسانو ته اجازه ورکوي چې کابل ته ننوځي، خو له هیڅ چا سره به کار نه لري. د ماښام 7 بجې او 9 دقیقې عبدالله حامد کرزی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره یو ځای شوي او وایي د ګډوډۍ د مخنیوي او د واک سولیز لیږد لپاره لارې چارې سنجوي. د ماخستن 10 بجې او 20 دقیقې ولسمشر له یوه نامعلوم ځای پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کابل ښار د ورانۍ او د وینې تویدنې د مخنیوي په موخه نن په ناڅاپي ډول هیواد پرېښودو ته اړ سو. د شپې 10 بجې او 10 دقیقې الجزیره تلویزیون یوه ډله طالبان ښیي چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پر هغه ځای ولاړ دي چې نن مازدیګر ترې ښاغلي غني د ولسمشر په توګه خپله وروستۍ وینا وکړه. دا ویډیو د افغانستان د دریم اسلامي جمهوري نظام د رسمي سقوط ښکارندویي کوي. د جمهوري نظام له سقوط سره زرګونه کسان په داسې حال کې د کابل هوایي ډګر پر لور په خوځېدو دي چې وار د مخه ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده. شپه ده هغه چې د اسلامي جمهوري نظام پر سقوط خپه دي، خوبونه تشدیدلی دي او هغه چې د طالبانو راتګ ته خوښ دي ځمکه ځای نه ورکوي. خو هغه ځمکه چې له څه باندې 40 کلونو راهیسې دې ته د ورته ګڼو بدلونونو شاهده ده، نن یې هغه صحنه بیا تجربه کړه چې له سینې یو بیرغ را ایستل کیږي او بل پرې ټومبل کیږي او له دې سره شاوخوا 20 کاله وروسته د افغانستان اسلامي جمهوري دولت پای ته ورسېدی.